د محترم الله عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د روان ماریس کال د میزان میاشتې په 25مه نیټه د سهشنبې په ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته د وړاندې شویو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې کړنلاره تایید شوه. د بین الوزارتي کمیټې د رامنځته کېدو موخه د کورنیو بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب د بهیر چټکتیا، د پانګونې د طرحو په طی مراحلو کې د اړوندو وزارتونو او ادارو ترمنځ همغږي، د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال او د چارو د ښه مدیریت زمینې برابرول او په افغانستان کې د پانګونې پروژو په اړه پانګوالو ته د لازمو معلوماتو چمتو کول دي. په ناسته کې تر مفصل بحث وروسته د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د عامه خصوصي سکتور له لوري د جهان پارک د جوړولو طرحه په پرنسپ کې تایید شوه او کابل ښاروالۍ ته دنده وسپارل شوه څو له قراردادي شرکت سره یو ځل بیا د قرارداد د وخت او ځینو نور اړینو مسایلو په اړه تخنیکي ناسته وکړي. د دغه طرحې له مخې خصوصي سکتور په 150 جریبه ځمکه کې د 960 میلیونه افغانۍ په ارزښت پانګونه کوي چې د عوایدو 15 سلنه به کابل ښاروالۍ ته ورکوي. د دغه طرحې له مخې به یاد پارک د 3 کلونو په موده کې بشپړ شي او د ښاري اصولو سره سم به ټول اړین سهولتونه ولري. همدارنګه په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې په کور دننه د مالګې د تولید، پروسس او د خپلې اړتیا د پوره کېدو په موخه دی د کانونو او پټرولیم وزارت د مالګې د تولید او پروسس د کورنیو فابریکو لپاره په خامو موادو رویالټي کمه کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اړوندو ولایتونو په صنعتي پارکونو کې ځمکې ورکړي او په معیار د برابرو کورنیو تولیدي فابریکو په ګډون د ټولو فابریکو هر اړخیز ملاتړ وشي او هغه فابریکې چې په معیار برابري نه دي مکلفې دې کړل شي چې په لنډ وخت کې ځانونه په معیار برابر کړي څو هېواد د مالګې په برخه کې له کورنیو سرچینو څخه خودکفایي ته ورسیږي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې د خوړو او درملو اداره مسؤلیت لري چې بازار ته د بې کیفیته مالګې د وړاندې کولو مخنیوی په کلکه وکړي. همداراز د ناستې په پای کې د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د اوبو بندونو او سیندونو د بستر د حریم د اړوندو ملکیتونو د تثبیت او خوندیتوب لپاره یوه جامع طرحه جوړه او د اقتصادي کمیسیون راتلونکي مجلس ته یې وړاندې کړي.